داسې واقعېدو سره سم د پیښور په بازارونو کې د هندوانو سټالونه ولګېدل چېرته چې خلک د یخو او خوندورو هندوانو نه خوندونه اخلي. دا خو د ګرمۍ شیز دی، د ګرمۍ کې بس راشو همدا زموږ استعمال د دې ډېر دی ځکه چې سخته ګرمي ده او بس دا شی ښه د انسان لپاره. هندوانه د اوړي یوه ځانګړې میوه ده چې ډېرې روغتیایي ګټې لري. د ډیهایډریشن مخنیوی د پوستکي تازه ساتلو سره معافیت زیاتوي. ځکه خو د هندوانو هر سټال والا هر ورځ منونو هندوانه خرڅوي. روزانه 4-5 من وباسو د خیره الحمدلله ښه کارم کیږي او خلک یې خوري د ګرمۍ په وجه باندې. خولې خلک ځوانه حلقې وچي او بس راځي سوري ته ودرېږي او خیره خوراک کوي. هندوانه د 92% اوبه د لرلو له امله د انسان روغتیا لپاره ډیره مهمه ده او په اوړي کې د زیاتې خولې له امله د روغتیا لپاره ډیره ګټوره ده. دا د ډیهایډریشن لپاره هم ګټوره ده. هندوانه د انټي اکسیډنټ په توګه هم کار کوي او د معافیت سیستم په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د هندوانو خوړل د کینسر په وړاندې د معافیت سیستم پیاوړی کوي. زموږ موسمي میوه ده او زموږ دغه علاقې خاص هغه د پیداوار دی نو دا خدای پاک ډېر فضل دی زموږ په علاقې باندې چې دا موسم کې دا خدای پاک یو تحفه راکړې ده. الله تعالی چې کوم قسم ځمکه پیدا کوي نو هغې مطابق هغې خلکو لپاره فصلونه او میوې هم پیدا کوي. دا ګردې صفایي هم ډېر ښه کار کوي. نو مشوره خو زما هم دا ده چې ټول نه ښه شی دی استعمالی دی. دې نه علاوه که نور هم څه تازه میوې هغه جوسونه کیدی شي هغه د هم کیلې والا لسم ني اوبه کوی چې نه دي راوستل پکار او هندوانه لا چې نور څه میوه ده هغه هم ډېر ښه شی دی د موسم دپاره. دې کې موجود ویټامین بي د ستومانۍ په ختمولو لپاره هم مهم دی. ویټامین ای د سترګو نظر لپاره په بدن کې ښه کار کوي او د وینې فشار په قابو کې ساتي. په سخته ګرمۍ کې یخه خوږه او تکه سره هندوانه تاسو بدن کې نه صرف د اوبو کمی پوره کوي بلکې د دې سره تاسو د جل نه هم په ډډه کیدی شئ. د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.